غار څنګه پیدا سوی طالبانو؟ یو خو الله وایي غرونه الله عز وجل راوړل، دا قرآن وایي طالبانو غرونه یې راوړل په مځکه یې کېښودل. خو طالبانو یو ټکي ته ټول عمر هغه اوسېږه. کله کله ملیان وی بس رایې وړل دي تا کار نسته. نه، الله چې شی راوړي طالبانو اسباب دنیا بې سببه شی نه راوړي. ښځې بچی وزېږه او له کمې که لاډو له کمې که واده یې کړی نه له کمې بس رایې وړ بزرګي ده مک اسباب دنیا ده که زه دلته ناست وم دی ویلې څنګه چل شو چې ناست وي بس خپله ډوډۍ راننوتله روانه وه او دماغ خولې ته راغله روزه مې کوي دا اسباب دنیا دا که نه ده. زه منم چې طالبانو خارق العادت کارونه کله کېږي زه د دې انکار نه کوم خو د الله عادت دا له طالبانو اسباب ده. غرونه څنګه مځکه کې پیدا سو؟ نو طالبانو امام رازي یو کتاب جوړ کړی المباحث المشرقیه په نامه باندې ما سره نشته طالبانو الله دې راته پیدا کړي. د ده یو کتاب ده المطالب العالیه مکې مکرمې کې مې طالبان واخیست. مکې مکرمې کې کتابخانې ته ورغلم څادر مې سر نه تاو کړي کتاب مې واخیست یو حاجي صاحب را سره تللي نو دوی خپل منځ کې لګېدل وي دا کتاب موږ سره ډېر وخت تېر که په دې کتابخانه کې چا نه اخیست او داسې ورته ویلې زه لرې ولاړو ما مطالعه کول نور کتابونه مې وی د افغانان رجال لکه دا سخت کتاب د دوی واخیست وایي پېژندم چې افغانی ده دومره ښه کتاب د طالبانو نه پېژندونکي ده د بل کتاب د امام رازي خو دا المباحث المشرقیه نه لرم الله به پیدا کړي. غر څنګه را پیدا شو؟ دې کې دوه خبرې یو دا ده غر الله داسې پیدا کړي دا مځکه څه وه طالبانو مځکه دا ټول نورونه ول خاورې وې بیا دا خاوره اوبو لمده سوله او بیا دا د مځکې ډېر حرارت چې لاندې ما درته ویلي اور هغه حرارتونو د وجې نه طالبانو غرونه څو تاسې ګورئ طالبانو داسې باندې وګورئ د غرو ته داسې وګورئ طالبانو لکه یو وخت کې چې دا د اور غونډۍ دي تاسې اوس کله کله اتشپېشانونه لیدلي هغه اتشپېشان اور چې ګل سي که نه دودونه ترخیزي داسې ښکارېږي دي که نه نو دا داسې وایي طالبانو دوی دا ډېرو سختو اورونو دا خټې او دا خاورې دا ټولې طالبانو مخکې خاورې ولې دا سخت اور د مځکې دا څوک ګرځوي ځکه په مځکه کې نور پټرول ډیزل و هغه شیان چې اور اخلي هغې سره چې دا خاوره وسي نو هغه ډېر تیز حرارت لري دی د خاورې نه کنګل ټول ډبرې جوړې کړلې دا ډبرې چې جوړې کړلې دې کې دوه علته را پیدا سو دوه خبرې کوي یا په مځکه کې یوه لویه اتشپېشاني کائناتي پېښه منځته راغله چې دوی ورته علما د جیولوجستان کائناتي پېښه عبارت د دې نه بلي داسې یو غټ انفجار د مځکې په منځ کې وسو چې دا مځکه انفجار وکړه دا ساحو د مځکو انفجار وکړه چې انفجار یې وکړي نو دا غرونه خو غټې غټې تیږې وي دا یې داسې وارې کړي دا یې چې وارې کړلې طالبانو دلته منځ کې خاورې وې ټوله خو هغه نه و ګرځېدلی نو دا غرونه یې وار کړل نو چې وارې کړل د اتشپېشاني کائناتي پېښې نو دا غرونه جګ جګ ودرېدل خو بیا هم دومره جګ نه ول لکه دا اوس چې دومره جګ بیا په دې مځکه په میلیونونو کاله تېر په دې باندې چې باران خاورې چې دي هغه کته راوړي یې کته شیلې کنې مخکې دومره غټې شیلې وې کته چې دا اتشپېشاني پېښه وسوله طالبانو په کته څوک ولي شیلې ولي بیخي تر حد نه ډېرې بیا بارانونه چې راتلله شیلې کرا ډکېدلې نو تاسې اوس رښتیا وایي طالبانو چې فکر وکړئ غرونو ته نو صرف هغه ډبرې پاتې دي تیږې کال په کال باندې سیلابونه راوړي دا یوه علت ده چې دلته امام رازي رحمه الله وایي